سپوږمۍ که په څو چنده ښایسته شي محمده، خو ستا په اشاره نیمه شي دوه شي محمده. سلامونه خوږو ستړي مه شي، امیر بېقرار یم او یو ځل بیا د رادم خیلو ته راغلی یم. په د رادم خیلو کې په سني خیلو کې ناست یم. په سني خیلو کې د مکرم صاحب خواله راغلی یم او دلته په دې ګورنمنټ های سکول کې ناست یو. مکرم صاحب دلته کې پرنسپل دی، هیډ ماسټر دی او نن مې ورسره ټوله ورځ تېره کړه. نو ډیره مننه کوم د دې دغه خوږو ملګرو او د مکرم صاحب ډیره مینه او ډیر قدر یې راکو. نو غوښتل مې چې ستاسو دپاره څه ناڅه شعرونه د مکرم صاحب نه ریکارډ کړم. عمر رسید شاعر دی او ډیر ښه شعر لیکي، بل مذهبي ډیر ښه شاعر دی. دا را روان ربیع الاول میاشت ده او د هغې دپاره یو نظم لیکلی دی د نبي علیه السلام او د هغه د صحابو په ملګرتیا باندې. نو غوښتل مې چې ستاسو دپاره ریکارډ کړم. زما خو خپله ځاني ډیر زیات خوښ شو او چې تاسو یې راسره واورئ نو ستاسو هم ډېر زیات خوښ شي. نو د ثواب په نیت د ملګرو سره شیر کوئ او په شریکه راسره دغه نظمونه ووایئ. ډېره مننه امیر بېقرار صاحب. زه د خپل طرف نه د خپل علاقې د قوم د مشرانو کشرانو ټولو طرف نه د تا ډېره شکریه ادا کوم چې ته راغلې او زموږ علاقې له او موږ له دا موقع راکړه چې موږ اواز ته په خپلې شیشې سره د دنیا ګوټ ګوټ له ورسې. چونکې نن د سفر 15 تاریخ ته او 15 ورځې بعد هغه میاشت را روانه ده چې د هغې مؤمنانو صادقانو له ډېر انتظار یې ویلې چې په دغې میاشتې کې خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم دنیا له تشریف راوړه. نو هغه د ربیع الاول په مناسبت سره اوسه د خپل زړه عشق چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یارانو سره د څرګندولو دپاره د دوه نظمونه د تا مینهوالو له ډېر په مینه او په خلوص سره ډالې کول غواړو. امید دی چې خوښ مو به شي انشاءالله. ضرور. فخر د امت و اصحابان د محمد، د اصل وارثانو د فرمان د محمد. او یو موړه په یو ځای کې چې بیل نه شو د نبي، رښتونی و صدیق اصل جانان د محمد. او چې کړلي حکومت په 22 لاک مربع میله، پوره حضرت عمر کړلو ارمان د محمد. او چې جمع یې قرآن کړه مشهوره یې حیا وه، چې جمع یې قرآن کړه مشهوره یې حیا وه. عثمان شولو شهید په دین قربان د محمد. او علی شیر خدا و د علم دروازه وه، علی شیر خدا و علی شیر خدا و د علم دروازه وه. په شپه کې د هجرت و د پاسبان د محمد. او سلمان دی که بلال دی ابوذر و که حمزه، قربانو د دوی هر څه په چشمان د محمد. او اصحاب دي زما ستوري د اسمان پکې شک نشته، اصحاب دي زما ستوري د اسمان پکې شک نشته. ښکاره شو د دوی شان ټول په بیان د محمد. او عطا کړه رب نکل مکرم له د اصحاب، عطا کړه رب نکل مکرم له د اصحاب، چې شمار د بد نصیب شي په کاروان د محمد. ډېر ښه دی ماشاءالله. ډېر جار صحابه جار او زار صحابه زار. منون کی دار حکم چې د پاک نبی تاجدار، او زار صحابه زار او جار صحابه جار. دستوري د اسمان ټول ځلیدونکي بې شمار، او زار صحابه زار او جار صحابه جار. یو نیم لاک تقریبا یې چې تعداد راځي تاریخ کې، یو نیم لاک تقریبا یې چې تعداد راځي تاریخ کې. صدیق عمر عثمان علی چې وو د دوی سالار، زار صحابه زار جار صحابه جار. ملا ورته دنیا کې چې انعام شو د جنت، ملا ورته دنیا کې چې انعام شو د جنت. راضي و د دې ټولو چې پاک رب و کردګار، زار صحابه زار جار صحابه جار. او علم د اسلام لاندې نړۍ کړه ډېره فتح، علم د اسلام لاندې نړۍ کړه ډېره فتح. امیر صاحب دا شعر د تا له ډالي
علم د اسلام لاندې نړۍ کړه ډېره پته د ورځې به غازیانو و د شپې ته جد ګزار زار صحابه زار جار صحابه جار و رسی درجه ته نه چې غوث ولی ابدال رسی درجه ته رسی درجه ته نه چې غوث ولی ابدال لیدله او ښکل کړی چې دوی پاک نبی سردار او زار صحابه زار جار صحابه جار او چې څوک ورته بد وایي هغه به په خپله بد وي چې څوک ورته بد وایي هغه به په خپله بد وي دا حکم د قرآن عظیم کتاب د رب ستار او جار صحابه جار زار صحابه جار و ایمان د صحابه پشان د نن در ضرورت ده ایمان د صحابه پشان د نن در ضرورت ده گنی وی مسلمان به په هر ځای ذلیل او خوار زار صحابه زار جار صحابه جار او په لاره تک د دوی د دواړو جانو کامیابي ده په لاره تک د دوی د دواړو جانو کامیابي ده خواري د دین د پاره یې راځي نه چې په شمار زار صحابه زار جار صحابه جار او ټول واړه صحابه په مکرم به حده ګران دي ټول واړه صحابه په مکرم به حده ګران دي په مینه به د دوی بخي چې رب د ګناهګار زار صحابه جار جار صحابه جار ډیره مننه بقرار صاحب الله دې تاسو عزت وکړي چې تاسو دې موږ خاوره راغلو او موږ له دوره ټایم راکړه امید لرو چې انشاءالله بیا باندې تاسو سره دغسې ملاقاتونه او هغه کېږي انشاءالله ضرور نو چې څه خدمت وي په دې خاوره باندې نو موږ هر ټایم تابعدار بالکل ډاډه یو در باندې الله دې مرشه ډیره مننه خوشحاله